د ملا منان نیازي ځایناستی څوک وټاکل شو؟ د ملا منان نیازي زوی پاکستان ته څنګه اخطارونه ورکړل؟ تازه یې څه ویلي دي؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د یو افغان پر ځای 10 پاکستانیان وژنم. د وسلوالو طالبانو د جلا شوي ملا رسول ډلې یو شمېر سرچینې وایي چې د ملا عبدالمنان نیازي زوی خالد نیازی د خپل پلار پر ځای د همدې ډلې د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی نیازی وایي د پلار د غچ اخیستنې ترڅنګ د هر شهید افغان پر ځای به 10 پاکستانیان وژني. د همدې تازه ټاکل شوي مسؤل په وینا پاکستان او ایران د افغانانو اصلي دښمنان دي او دوی به د هغوی پر وړاندې خپل جهاد ته دوام ورکړي. د ملا رسول د ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی څو ورځې مخکې د ملا هیبت الله د ډلې طالبانو سخت ژوبل کړی و او پرون ورځ په کابل کې ومړ شو او نن ورځ په هرات کې خاورو ته وسپارل شو او هلته یې د جنازې مراسم ادا کړی شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.